د سیلابونو د مخنیوي په موخه د کندهار ښاروالۍ تازه هڅې د کندهار د فاضلاب عمومي کانال دی چې 1 کیلومتر اوږدوالی لري او له کلونو غصب وروسته تازه له غاصبینو راګرځول شوی. د کندهار ښاروالۍ ویاند وایي چې د دغه کانال له غصب راګرځېدو او پاکېدو وروسته به ښار ته د سیلابونو د اوبو د راوتلو مخنیوی وشي. دغه د لومړیتوبونو څخه دی چې په هغه سیمو کې چې کومې ساحې غصب شوي وي، ښه مثال یې موږ تاسې دغه کانال یادولی سو، نو دا به ټوله د غصب څخه خلاصوي. اوس پیلن یې کار شروع دی او دا به انشاءالله په اساسي ډول سره رغېږي. د کندهار ښار اوسیدونکي هم له مسؤلینو غواړي چې په دغه ولایت کې د نورو غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو بهیر ګړندی او غاصبینو ته سزا ورکړي. دولت باید هغه خلک مجازات کړي چې دغسې ځایونه عامه ځایونه نه یې غصب کړي. دا خو د یوه سړي نه دی، دا نه د یو چا د پلار دی، نه د چا په کوزه کې دی، دا د ملت، دا د ټول ملت دی، د ټولې ناحیې اوبه پر دغه باندې راځي. دا ژمي ته راګره خلک ورخطایي. اول زه په خپل شخصي دغه پر هغو ځای باندې اوبه ولاړې، پر هغو ځای باندې خلک ولاړې، زنان یې 3 ورځې دا لار بنده شوې ده. او دا دونه زحمت چې جوړ کړی په ژمي کې، کورونه یې نړوله، کانونه یې نړوله. غصب مه کوئ، د غصب څخه لاس واخلئ او تر ډېره حده پورې هغه کسان که دغه ونه مني عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کېږي، بیا هغه نو وروسته هغه خپل اجرا دوی ورسره اجرا کوي. د یادونې وړ ده چې کندهار ښار هر کال د ژمي په موسم کې د سیلابونو د اوبو د راوتلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي چې د مسؤلینو په خبره یو لامل هم د کانالونو او د سیلابي اوبو د وتونکو لارو غصب دی.